ساحیل ستاسو خدمت ته حاضر شوی. هیله لرم چې د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ. درنو اورېدونکو، په دې خپرونه کې درته د اجل تږي ناول اومه برخه وړاندې کوم او تاسې شپږمه برخه تر دې ځایه پورې اورېدلې وه. هیڅ مسلمان دې خبرې منلو ته تیار نه دی چې په جوماتونو او دیني اجتماعګانو کې دي دا ډول وژونکي بریدونه د القاعده یا کوم بل اسلامي تنظیم ترسره کوي. پاکه خبره ده چې مسلمانان په هر حال کې د ترهګر ثابتولو لپاره هڅې ترسره کیږي. د همدغې مقصد لپاره له عبدالله او دادا بهایي په څیر کسانو څخه د ریموټ د تڼۍ په توګه کار اخیستل کیږي. درنو اورېدونکو، اومه برخه یې درته له دې ځایه پیل کوم. عبدالله ورته ډېر فریاد وکړ، غوغا یې وکړه، چغې ووهلې، خو هغوی یوه هم نه اورېده. په دې هېواد کې خو هسې هم د زمري پر ځای د سیرلي نیول یو عام رواج دی. د دغه سیرلي په نیولو دې 3 عسکرو داسې انګېرله لکه کوم ستر ملک یې چې فتح کړي وي. بل لور ته د عبدالله مازغه له ډېره جوشه په خوټېدو وه. د ځنګل قانون ورته وښوده چې د سیرلي په څېر د ذلت له ژونده غوره دي چې سړی د زمري غوندې هسکه غاړه ژوند وکړي. په داسې حالاتو کې یوازې فیصلې کولو کې ځنډ پېښېږي. که نن غلطې لارې خو هڅې هم انسان ته سترګې په لار وي. عبدالله پر همدې لاره روان شو. پر دې لار هر یو ګام یو نوی منزل وي، هر پرمختګ یو بری وي. په دې لاره کې چا پر هغه ریشخند هم نشو وهلی. ژبه خو یوازې د غوښې یوه ټوټه وي، د هغې په لا څه چلښت وي. د هغې پر ځای اوس د ګولیو چلیدل د هغه روزګار ګرځېدلی و. په ژوند کې هم آزاد و، هیڅ چاته به یې چانس نه ورکوو تر څو په دغه ډګر کې یې په وړاندې سر پورته کړي. که څوک بدقسمته به یې تر سترګو بد راغی نو پر سبا به د ده د ګزارونو میلمه وه. د خلکو له درده یې خوند اخیست. که به چا د رحم خیرات وغوښته، چغې او فریاد به یې وکړ، نو د کور د غړو د ریشخند اوازونه او د نوکرۍ په لټه کې ورپېښ شوي ذلتونه به وریاد شو. د دنیا هم عجیبه دستور دی، ګناه څوک کوي زغمي څوک. د هغه په سینه کې د انتقام اور لګېدلی و او په دغه اور کې یوازې یوه ونه نه بلکې ټول ځنګل سوځېده. یو سهار چې ورور یې د دفتر په نیت له کوره ووت نو د عبدالله په لیدو ټکنی غوندې شو. هغه ځوړند سر نیولی په یوه چوتره داسې ناست و لکه همدته چې په تمه وي. دا وخت د سهار 7 بجې وي. په کوڅه کې تر ډېره حده خاموشي وه. چیرې به یو نیم کس تیر راتیر شو. ورور یې په لیدو ورنږدې شو او په غوسه یې ورته وویل، دا دومره مودې راهیسې چیرته ورک یې؟ هیڅ حال او احوال دې نشته. تا خو زموږ سکون برباد کړی. څنګه لکه چې زموږ له ځورولو خوند اخلي. عبدالله ورته ویل، د څه شي پریشاني ورور جانه؟ همدا 2 ورځې مخکې خو د زوی سالګیره ښه په درز او غرب سره ولمانځله. ورور یې ورله په ځواب کې ویل، ښه نو ستا د ورکېدو ویر مو کړی و؟ بیا یې سر تر پښو عبدالله ته وکتل او ویې ویل، ښه دا له شکله دې څه جوړ کړي او دا نوی موټر سایکل دې چا دی؟ عبدالله اول پر موټر سایکل لاس کش کړ، بیا یې ویل زما دی. ورور یې ورته د طنز په ډول ویل، که د موټر سایکل د اخیستلو پر ځای دې د خپل توتلتوب علاج کړی و نو ډېر ښه به و. بیا هم هغه د طنز ډز. هغه لومړی خپله غوسه کنټرول کړه، بیا یې ویل،
علاج مې ورته پیدا کړی. ورور یې ورله په حیرانتیا سره وکتل. بیا یې وویل وایه که نه نن سبا څه شی کوي؟ عبدالله جیب ته لاس کړ، تمانچه یې راویسته او هغه ته یې څیده کړه. په دغه تمانچه کې سایلنسر خاموشوونکی لګېدلی و. ورور یې په لړزانده آواز ورته وویل تا څه کوې؟ عبدالله په کړس کړس خندلو سره وویل ای وروره تاسو خو توتلا غوندې شوې. ورور یې له غوسې وویل دا څه ټوکه ده؟ اخوا کړه دا هسې نه ډز وکړي. عبدالله ورته په قهرجنو سترګو کتلو سره وویل ډزو لپاره خو مې راوړې ده. هغه د عبدالله په حالات پوه شو چې څه اراده لري، ځکه نو په ژړا شو. له سترګو یې اوښکې وبهېدې. بیا یې وویل ته څه کوې؟ ما له تا سره څه بد کړي دي؟ د عبدالله سرو راوتلو سترګو ورته وویل ما هم له چا سره څه بد نه و کړي، خو کورنۍ او ټولنې مې ژوند راته برباد کړ. کاشکې خو موږ لږ تشویق کړی وی. د هغو ټولو ته خوښ یې، ځکه تا کې خو کوم قدرتي عیب نشته، خو خیر اوس به پیدا شي. عبدالله تمانچه د هغه زنګنو ته ونیوه او 2 ډزې یې وکړې. هغه په ځمکه وغورځېد او د ډیر درد د لاسه په ترپکو شو. عبدالله د هغه د هرې ترپکې نه خوند اخیسته. موټر سایکل چالان کړ او په ډیر ویاړ سره یې ورته وویل ښه نو ما توتلا وایي اوس به تا ته خلک ګوډی وایي. هغه ترپکې وهلې، چغې نارې وهلې او فریاد یې کولو. په پیل کې د ده په چغو ډېرې دروازې او کړکۍ خلاصې شوې، خو د تمانچې په لیدو هیچا هم هغه ته د نږدې ورتګ جرات ونه شو کړی. عبدالله په خپل بې سلنګ سره موټر سایکل په ښه واړوله او لکه د غوږ وړونکي توپان په څېر لاړ، په داسې حال کې چې ورور ته یې د ټول عمر خیرات ورکړ. عبدالله نور د دې لوبې پوخ لوبغاړی شو. ورور ته دا احساس پیدا کېده چې که څه هم په هر وړاندې ګام کې خپل منزل ته ورنږدې کېږي، خو په مخ کې ورله ډېرې ننګونې هم پرتې دي. که څه هم هغه خپل کارونه ټول ښه په صفایي سره سرته رسول، بیا هم د قانون ساتونکي د هغه په لټه کې وه، خو هغه یې له څېرې نه پېژندلو. هغه سره دا اندېښنه وه چې هسې نه څوک یې وپېژني. په همدې کشمکش ورک وه چې د هغه د ټلیفون زنګ راغی. ډېر عالي عبدالله، ډېر ښه پر مخ روانې، خو تر څو به دا هر څه په یوازې ځان کوي. د جرم په نړۍ کې ملګرتیا ضروري ده. سړی باید تر شا قوي پشتیبانه ولري. عبدالله ورته سمدستي ځواب ورکړ څوک یې؟ ما څه پېژنې؟ دا نمبر دې څنګه پیدا کړ؟ بل لور نفر یې خبره ورپرې کړه زه ستا له ټولې کیسې خبر یم. دا ښځو د دسکولونو د شکولو له لارې دې مسلک ته رادنګلي، خو په کارونو کې دې ډېر ښه پرمختګ وکړ. لومړی قتل دې د 50 روپیو لپاره وکړ، دوهم دې د 40,000 روپیو لپاره. په هر 10 ورځو کې چې 2 عملیاته کوي نو د پولیسو له ژامې نشي خلاصېدی. خو ته څوک یې؟ زه ستا خیرخوا یم، غواړم ستا غوندې هنرمند وژغورم. زه ستا د ژغورنې محتاج نه یم. محتاج به دې کړم که په 2 ساعتو کې دې ما ته ځان راونه سپاره نو پولیس به درپسې کړم. زما پته او د ټلیفون نمبر در سره نوټ کړه. هغه پته ورکړه. عبدالله فکر وکړ که چیرې دغه سړی زما په هکله دومره معلومات لري نو لیدل یې ضروري دي. د هغه د کمزورۍ ټکی معلومول هم پکار دي. د ورکړل شوي پتې له مخې هغه ځان د 2 ساعتو د ننه د ډیفنس یوې بنګلې ته ورسوه. د دروازې پر زنګ یو چوکیدار بهر راووت. هغه یې سیده د ناستې سالون ته بوته. په سالون کې د بلډزور په څیر له یو چاق سړي سره ولیدل. هغه پر یو کوچ پروت و. پرته له دې چې عبدالله ته ستړي مشي وایي، د لاس په اشاره یې وویل په خپل ځای دې ودرېږه.
زما نه خوښېږي چې څوک ماله نږدې راشي. بله دا چې زما له خوښي پرته زما خواته د راتلونکي سزا مرګ دی. عبدالله خوا او دې خوا نظر واچوه، نه د دغه سره څه وسله وه او نه هم کوم باډیګارد. پاس برنډګۍ کې هم څوک نه وه، ځکه نو مخکې ورغی، لومړی ګام یې واخیست. بیا دوهم هغه سړي ورته په حیرانتیا سره لیدل او ورته یې وویل څوک چې له خطرو سره لوبېدل خوښوي، زه له دغسې کسانو سره مینه لرم. عبدالله نور هم زړور شو. نو دریم ګام یې واخیست. له دې سره سم د ډزو باران پرې جوړ شو. مرمۍ پر هغه نه بلکې تر پښو لاندې یخوا او دېخوا پر قالینه لګېدلې. هغه یو دم شاته په تېښته ولوېد. ډزې بندې شوې. اوس یې پاس پرنډې ته وکتل. هلته څو تنه سره د ټوپک ولاړ وه. دې سړي ورته وویل راځه اوس پورته شه چې جګ شي، نو د مخکې راتګ وړ به هم شي. شا به جګ شه. عبدالله لومړی خپل کالي څنډ وهل، بیا را پورته شو او سړي ورته د طنز په ډول وویل راځه کنه مخکې راشه. عبدالله زه زما د پلار توبه وي چې له تا سره دې پنجه ووهم. دې سړي ورته وویل اوس د عقل سر ته راغی، ته قاتل یې خو د ضرورت په وخت کې قتل کوي. زه داسې جلاد خوښوم چې بې له څه ضرورته وژل کولی شي. داسې ظالم او سخت زړی انسان خوښوم چې یو یا دوه کسه نه بلکې د بارودو د چاودنې په زور پوره حجم له منځه یوسي. له ما سره داسې زړور کسان ښه ډېر دي، خو غواړم چې ته هم د دوی په ډله کې ځان ځای کړي. عبدالله ورته وویل پوه شوم، زه تیار یم. دې سړي ورته وویل څوک چې زما سره کار کوي نه له لوږې تندې مري او نه هم د پولیسو لاسو ته ورځي. تر څو ژوندی وي عیش به کوي عیش. عبدالله ورته وویل زه باید څه وکړم؟ دې سړي ورته وویل د وړوکي کار لپاره 25,000 روپۍ د خلکو په ګڼه ګونه کې د چاودنې 50,000 او د ځان وژونکي برید په بدل کې دي کورنۍ ته له مرګه وړاندې 10,00,000 روپۍ نرخونه دي. که هېڅ هم ونه کړې نو زما د وفادارۍ په بدل کې درله هره میاشت 20,000 روپۍ درکول کېږي. عبدالله ورته وویل زه کولی شم د زرګونو تنو د ژوند بلې ډیوې مړې کړم، خو په هېڅ صورت نه یم تیار په خپله عمرم. زه غواړم له ژوند څخه خوند واخلم. دې سړي ورته وویل ستا به څه داسې خپلوان نه وي چې د هغوی په خاطر ځان وژنه وکړي. هېڅ خبره نه ده. داسې کسان خو لټولی شي چې له ژونده بیزاره یا تنګ او یا هم ضرورتمند وي، د لکونو روپو په بدل کې خپل ځان پلورلو ته تیار وي. په دې هیواد کې خو هسې ډېر خلک شته چې د بیکارۍ، فقر، غریبۍ او قیمتۍ د لاسه ځان وژنې کوي. دومره خو کولی شي چې دا ډول کسان را پیدا کړي. عبدالله ورته ویل زه غواړم یوازې له مرګه په امان اوسم. نور که هر څه وي کوم یې. که په هر بازار کې وایې سره د خطرونو چمتو یم بمونه والوزوم. دې سړي ورته ویل دا زما وفادارانه چې زه یې په بدل کې ورته غټې پیسې ورکوم. ما ته دادا بهایي وایي، ته هم نور ما ته همدا نوم اخله. او بله ګوره د دې هڅه ونه کړې څو په دې ځان پوه کړې چې زه په پرده کې څوک یم او زما ریښې تر کومه ولاړې دي. په همدې کې د دې سړي ټلیفون ته زنګ وترنګېده. دادا بهایي نمبر ته وکتل او یو دم نیغ کېناست. ټلیفون یې ژر تر ژره غوږ ته له نیولو وروسته وویل یس سر. نور نو له بلې خوا خبرې کېدې، ده هېڅ هم نه ویل. مخکې تر دې خپل پیر دروند وجود له کوچ راپورته کړی و او بس یس سر یې ویل. اخیری خبرې یې څه دا ډول وي سر یس سر. یقینا موږ خپل عملیات داسې ترسره کوو چې خلک یې د کوم اسلامي تنظیم کار وګڼي. همدا زموږ مرام دی چې مسلمانان که د نړۍ په هر ګوټ کې وي ترهاګر ثابت کړو. یس سر آل رایټ. د ټلیفون له بندولو وروسته یې داسې په زوره ساه اخیسته لکه د کوم لرې ځای نه چې په منډه راغلی وي. بیا یې یوې دروازې ته اشاره وکړه او عبدالله ته یې وویل
د دغه دروازې له لارې ووځه، 100,000 روپۍ به دې هم درکړل شي. وروسته به بله اړیکه هم در سره ونیول شي. له خدای پامانۍ ویلو وروسته عبدالله د هماغه دروازې له لارې بهر ووت. یو وسلوال ساتونکي هغه سیده مالی ته بوتلو. هغه ورته خپله لومړۍ اجوره ورکړه. عبدالله په دې پوه شوی و چې دی له یو ډېر غټ او له اسراره ډک خفیه یا پټ تنظیم سره یو ځای شوی و. نور نو باوري و چې ورو ورو به د تنظیم په هکله معلومات حاصل کړي. قدرمنو اورېدونکو، د اجل تږي ناول 2مه برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.